با عبدالله ابن عباس چی میگویه؟ یا غلام انی اعلمک کلمات، بچه ما به شما یک تربیت میتیم، شما او کلمات را یاد کنی. احفظ الله یحفظک، تا د الله جل شانه د امر خیال وساته، د الله جل شانه د دین خیال وساته، د الله جل شانه د حکم خیال وساته. الله جل شانه په هر غم او تکلیف کې ستا حفاظت وکړي. وقتی که بر بدن ما و شما نفس غالب شوه، نفس حاکم شوه، زندگی حیوانی جور میشه. انسان محترم است. استفاده از اعضای انسان، اگرچه موی باشه، اگرچه ناخن باشه، شرعا نه فروختی جایز است، نه خریدی جایز است، نه استفاده از اونها جایز است. یہ حرام است، ناجایز است. اگر کدام شرکت والا یا کدام کسی چیزها میخره جایز نیست، جواز نداره. سیدنا لقمان علیه السلام با اولاد خود چی میگوید؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. په مسجد نبوي کې میلمه دي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم صحابه او توای چې څوک په کور کې شی لري چې دا میلمه کور ته بوزي او میلمه یې وخوري، اجازه شی نشته. غربت دی، فقر دی، مسکنت دی. یو صحابي ولاړ سو، یا رسول الله دا میلمه د ځان سره زه کور ته بیایم، د دې میلمه خدمت زه کوم. کله چې میلمه کور ته بوتلی، په کور کې خپلې کوروالات ته بیبي ته وایي چې په کور کې دومره شی شته چې میلمه ته یې ورکړو. بیبي ورته وایي چې په کور کې دومره شی لرو چې دا شی و وړو ته ورکو، و بچانو ته ورکو، و کوشنیانو ته ورکو. وقتی که در دل ما و شما دو یقین پیدا شوه که الله تعالی کامل علم داره به ما، الله تعالی کامل قدرت داره به ما، باز ممکن نیست که ما و شما گناه بکنیم. یا ارحم الراحمین، هر څوک چې زموږ دې وطن ته، زموږ دې ملک ته په بد نظر ګوري، بد اراده لري، فاجعل کیده فی نحری واجعل تدبیره تدمیرا له یا رب العالمین.